د جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام صفات صحیح احادیث باندې ثابت دي، خو څو ځان سره یاد ساته. اول رسول الله صلی الله علیه وسلم کې عادت دا، بخاری مسلم کې روایت دی چې احسن الناس وجها په ټول انسانانو کې په اعتبار د مقصد ډېر ډولیو، اخلاق کې خسته و، قطع د شو چې نډر انتهي او چته نډر انتهي ټیټ. دویم بخاری مسلم کې بل صفت راغله دی چې کان فراش رسول الله صلی الله علیه وسلم، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم بستر باندې ود کېدلو نو هغه سرمن و او د نبی کې کجورو پاڼې وي د مالوچ په ځای استعمال شوی دی. دریم بخاری مسلم کې بل صفت د ذکر کړی شوی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله درمن کړی شو نو استا په خپل ځامه د معوذتین دا چوف کړه او مسح عنه بيده به په غیزه باندې لاس راخو. څلورم بل صفت رسول الله صلی الله علیه وسلم دا چې کان اشد حیاء من العذراء فی خدرها، رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره حیا نه کوله کسان چې پیغله زنانه په هغه خپل پړونو کې خپل ځای اوسېدو کې حیا کوي. یو شی به شکل بد وګڼل نو د وخت کې صبر مخبره به علامه معلومه ده. پنځم یو امام بخاری مسلم یو بل صفت ذکر کړی دی چې کله به خوشاله شي د مخ په پړق وانه ته به دا ګمان کوله کده سپوږمۍ یو ټوکړه دلته خودلې شوی ده. شپږم صفت دا دی چې زنانه به کله په مرتبه د هیڅ کې نه بیره غسر بالفعل جما نه کوله مګر کان یباشر نساءه فوق الاداره د لنګ د پاسه د خپل ضرورت پورا کولو. وم صفت بخاری مسلم کې دا چې کان يعجبه التيمم، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کې طرف کار کول باندې ډېر څه خوشاله کېدو، کڅپلې به استعمالول او کو وختبه ګمان زول او کو داس به کول بلکې په ټولو کارونه کې. اتم صفت رسول الله صلی الله علیه وسلم دا بخاری مسلم کې روایت دی چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل ورم کول د بازي بیمانو مباشرت به مشترکو یعنی ناستا او هو صائم دا بروجدار خو په کدا د چې هغه ګوره په ادبار د شهوت سره کنټرولر انسانو منګه به د شي نه یو. نه هم صفات دار چې جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام اې خپل عادت دا و چې يحب العسل والحلوى، عسل شاد به خو ګڼل دغه شمه میز او کجوره، حلوا نه مراد دغه حلوا نه رقم چې عرف کړه، بلکې ابن کثیر لیکي چې النبیذ والتمر. لسم صفات دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله د سفر نه راغی جمعه ته بلانو دوه رکعات موږ بلته وکي به وګی کینې سو ملګری احوال به مرپورچی وهره دا ټوله وشو. یو لسم صفات دا چې جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام درمیانه قطوالاو د اوګو په مابین کې کولاوالو او دا غری وختو باندې کې درې قول راغلي دی، یو د غوګونو پورې او دویم د چټ پورې او درې د اوګو پورې چې اکثره د اوګو پورې و. دولسم صفات رسول الله صلی الله علیه وسلم دا چې جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام وخته هغه ګورګوتم ډیر نه و دا قشه د زړو زړو غوندم نه و. دلسم صفات دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې په اول کې و د کېدو د شپې په اخر کې د قشه به قیام الليل اهتمام کو. څلورم صفات رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دی چې کله به مزدار الله د کې امه ټیم کې مز وختي کولو دا نه چې ګورو به. پنځم صفات دا چې کله به دا درمن کړی شو د قشه معاوضتین به خپل بدن باندې چوف کړو. شپږم صفات رسول الله صلی الله علیه وسلم دا چې کله به خبره کوله تقریبا اره خبره به درې کړه تر ماعات کړه چې داخل قرباني پوي شي، او چې کله به سلام په قومه چې سلام قرباني شو درې کړه اغلب حال دا دی. ولسم صفات دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به کوم وخت کې جمعه او وخت به ماسپکین منځ کوو او چې کوم وخت وړه به ورو سوال کو. او اتلسم صفات دا کعب بن مالک فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله وته د سفرنا ناغه فرمایي چې کان رسول الله یخرج اذا خرج فی سفر نبوته الا یوم الخميس مگر د پنځه په ورځ باندې په دې کې ډېر برکات دي. نو نسم صفات دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله په صلی باندې نه سو چرته روانه و دا صلی کې اراده به پر منزل لرل نو کته بشو قبله په طرف باندې به مخ واړول دا د عادت مبارکو. شلم صفات رسول الله صلی الله علیه وسلم دا چې رحیم رفیقا ډېر شفقت والو ډېر مهربانو. یوشتم صفات دا ارمزل پر رسول الله صلی الله علیه وسلم او داس کړی دی. دویشتم صفات دا چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم خطبه ورکول سترګې به سرې شو आवाज به اوچت شو غصه به تیز شو تر دا ګومان کوي فوج تقریر کوي. دریشتم صفات دا چې کله به کوله داخل شو ابتدا شروع به وکړه به مسواک باندې. څلورشتم صفات دا چې کله کله به بلکې اکثر وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل نظر پر تر اسمان په طرف باندې وړاندې کې مشکات کې دا روایت موجود دی قتل به. پنځشتم صفات دا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله قرأت کوو نو درمیانه حال کې وکاو چې یو آیت باندې مته ردو به تور مثال تسبیح به کې و سبحان الله به لیکن سوال تذکرہ به کې و سوال به کو تعوذ تذکرہ و تعوذ به نه ولو.
شپږشتم صفت دا چې کله یو کس مریض شي د په اهل کې نو په هغه باندې معوذتین ویلو په هغه به دم کړو چې دې باندې څوک دم کړي چې بس بل دم به رسي نه وشتم صفت دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم بزي الله تعالی ار وخت یادو بیت الخلا به شکر نه او ته به مبارک او غفرانه کې به ذکر ویل چې دا وخت ما به ذکر شو اتهشتم صفت دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر نرم دل انسانو په معمولی خبره باندې زر خوشاله کېدو نه وشتم صفت دا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې داموز مختصر کوو خو لیکن تکمیل د شنه چې دنګونه منګونه وي او ختم درشم صفت دا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله سار منځو کې نمازګر په خپل ځای باندې بناسو د سار منځ به چې وکړه تر دې پر شنور براوخه ته به بوچته دو یو درشم صفت دا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم سفر کې به ټول نو ورسته لو تر څو پر غزویب ځان سره روان کی کله کله ځان سره مصلی باندې کینه دعا ورته وخته دو درشم صفت دا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله رانجه لګول نو رانجه به طاق لګول استنجا به شکول غم طاق استاد احمد کی روایت دی درې درشم صفت دا رسول الله صلی الله علیه وسلم لچې اغا د مزیدار خوشبوئی دی به ورته تعجب کو اچول معنا دې سره مینا و څلور درشم صفت دا دی اذا دعا لاحد بدا بنفسه چې کله بیچاره دعا کوله ول به ځان د خپل ځان د پاره وکړه پنځه درشم صفت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا و چې بهترین پجامو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم لقمیص ابو داود ترمذی کې روایت دی شپږ درشم دا اذا اراد الحاجه چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم ضرورت پر کول له لوري بلاړو او درشم صفت دا دی جناب نبی کریم علیه السلام خپل کړه دا ګیره په غزافرانو ګولې ورسمن دی زیړه کړل ابو داود نه صحیح کې روایت دی اته درشم صفت دا رسول الله صلی الله علیه وسلم غتمه د سپینو زرو او د قشم بری کلاس کې به استعمال ولا نه درشم صفت رسول الله صلی الله علیه وسلم دا چې او داس به د غسل ورسره نه کو ترمذی نه صحیح کې روایت دی سلوکتم صفت رسول الله صلی الله علیه وسلم دا چې او داس به په یو مدمنه کو غسل به د قشم په یو صحابه نه کو ترمذی نسائی او ابو داود کې دا روایت دی دغه اندازه مخکې ذکر کړی شوی و یو سلوکتم صفت رسول الله صلی الله علیه وسلم دا چې هغه په خاندان کې ډېر شپې هم نشي تیر شوی دی پر لپسې چې ما خوستان ډوډۍ به اهل نه مند کوله ډوډۍ به سوا وربشو دو سلوکتم صفت دا چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم پرنجه کو دا مخ مبارک به پټ کې پلاسه پجامه باندې आवाज به کته کی درې سلوکتم دا چې ذکر زیات کولو خبرې کمې کولې موږ به وګت کولو خطبه وړه کوله او دا به بدن کړل چې کله د مسکینانو سره د قشه غریبانو سره په سفر باندې روانې یو حاجت پوره کی څلور سره وختم صفات دا چې کله به یو شی به تور مثال لا پریشان کینو سبب ویله هو الله رب لا اشرک به شیئا هغه زما رب دې هیڅ سره شریک نه جوړوم پنځه سره وختم صفات دا چې پیغمبر نه بچا دې هیڅ سوال نه کوم مگر هغه شی ورکو یا چپ پاتې کېدو شپږ سره وختم صفات دا رسول الله صلی الله علیه وسلم بچ کله روانو پورا قدم یې خصوص او راکړه نه کوله و څلور وختم صفات دا رسول الله صلی الله علیه وسلم رحیم او رحم دل انسانو اته سره وختم صفات دا چې هیڅ بدل نه ته مگر سره واده به وکړه دا قشنګ کې شی به سره راوي نه خو دې ورکی نه سره وختم صفات دا محمد رسول الله خبره جدا جدا به ارسله به پویدو او پنځوسم صفات دا رسول الله صلی الله علیه وسلم نو د کېدو مگر مسواک هغه به خوا کې او چې کله بل اوچت کړه شنو ایسه شروع په ملي مسواک باندې وکړه دا پنځوس صفاتونه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې لپاره موږ ذکر کړی چې ترغیبا دا غسر نور موږ نه پیدا شو دا په عمل کې موږ براوړ